اوس د اي آی په مدد سره فری ویډیوز جوړ کړئ. کریډټ کارت ته اړتیا نه لري، نو کریډټس نو اپګریډ. که تاسو ملګرو وګورئ ګراک اي آی اوس موږ څخه اپګریډ غواړي او نسو کولی ویډیوګانې پکې جوړ کړو. نو راځو زه د دې په بدیل کې تاسو ته نور اي آی ټولز ښیم چې د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو unlimited AI videos generate کړو. ملګرو د هر څه مخکې تاسو خو غوښتنه کوم که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته یو لایک ضرور ورکړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو ته تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو ډېر ایزي او اسانه طریقه باندې موږ تاسو کولی شو چې unlimited free videos generate کړو. ملګرو راځو د موبایل سکرین ته او د موبایل سکرین کې به زه تاسو ته مکمل طریقه در وښیم او نیازی سکل یوټیوب چینل سبسکرایب مه هېروئ. نو تاسو هم ملګرو راشئ چټ جي پي ټي ته دا 3 تر 4 پورې ایمیج تاسو لپاره جنریټ کولی شي. او که تاسو دلته ایمیج جوړول غواړئ او که دې څخه پرامپټ غواړئ نو پرامپټ ترڅنګ باید تاسو د هر سینس او هرې ایمیج د جنریټ کولو لپاره تاسو باید پرامپټ واخلئ، معنا هر ایمیج انیمیټ کولو لپاره. نو چټ جي پي ټي په همداسې لارښوونه کوي، خو ما دغه د چټ جي پي ټي څخه یو عکس غوښتی دی، دغه عکس اخلم انیمیټ کوم. نو د ویډیو جنریټ کولو لپاره مې هم پرامپټ غوښتی، دغه پرامپټ به زه د ځای څخه کاپي کړم، ډایرکټ به لاړ شم کروم براوزر ته. کروم براوزر به دا د ملګرو ما کروم براوزر خلاص کړل. نو ملګرو دلته په سرچ کې دا ګوګل بزنس دا کلیک کوم، چې کله مو کلیک کړو دا به اوپن کوي. همدغه لومړی څه کوم ویب سایټ ته معلومیږي چې په دې باندې کلیک واخلو ملګرو خپل جیمیل سره به ورته لاګین سي او دا به اوپن کړي. چې کله مو اوپن کړي جمع نشان باندې کلیک وکړئ، خپل عکس ورته اپلوډ کړئ، چې کوم عکس تاسو غواړئ هغه څخه ویډیو جوړه کړئ ملګرو. نو زه راځم ملګرو همغه عکس ورته راخلم او اپلوډ کوم. دلته به کلیک کړئ، په ګالري ته به لاړ شئ. نو ملګرو خپل عکس به ورته سلیکټ کړئ. زه د خپل دغه عکس سلیکټ کوم چې کوم څخه ویډیو جوړول غواړم. نو هغه پرانټ مې هم دلته پیسټ کوم ملګرو، بیا تیر نشان باندې کلیک وکوئ او دا ولېږئ. نو زموږ ویډیو جنریټینګ به شروع سي. چې کله شروع سو نو ملګرو ویډیو به موږ ته جوړه کړي. دغه د ویډیو ښه ښایسته ویډیو را جوړه کړه. چې څومره صحیح پرامپټ تاسې ورکوئ ملګرو هماغومره صحیح ویډیو تاسو ته جوړیږي. کوشش کوئ چې پرامپټ له چیټ جي پي ټي څخه اخلئ ملګرو، د هر عکس مطابق د هر سین مطابق تاسې باید پرامپټ له چیټ جي پي ټي څخه واخلئ ترڅو ښایسته او په زړه پورې ویډیو درته جوړه کړي.